مرګ ټولګي تقسیموي، مرګ ملګري جدا کوي، خپلوان جدا کوي. مرګ هغه څه دی چې کله راشي په یو بدن باندې که نه خاورو ته رسوي د هغه قیامته پورې. مرګ ګورې د الله د ملګرو دپاره د یو کامیابۍ لارون دی، ځکه چې په دې باندې جنت ته رسي. او مرګ د الله د دشمنانو دپاره د تباهۍ لار ده، ځکه چې په جهنم ته رسي. دا مرګ الله راوستی دې دپاره دی چې د دې متکبرینو تکبر ختم کړي. دا مرګ دا فیصله الله د دې دپاره کړې ده چې د دې دا غټې غټې چې وایي که نه چې د دوی د املاګانې پې ماتې کړي. د مرګ دا فیصله الله د دې دپاره کړې ده چې ښکاره کړي دې ټول مخلوق ته چې زورور باچا پاتې کېدونکی ذات هغه یو الله دی. دا باچایان، دا مالداران، دا متکبره، دا جبابره، دا زورور، دا طاقتور، دا بدماشان، دا ټول به ختمي. پاتې کېدونکی ذات هغه صرف یو الله دی. مرګ په باره کې سوچ کول او د مرګ د زنکدن په باره کې خبرې کول، او بیا چې په چا زنکدني د هغه لیده، جنازې ولتله، د قبرونو زیارتونه کول، دا مړی رایادول د مرګ نه بعد، ورب الکعبه د دنیا دا ټولې مزې د سړي ختموي. خو چې کله خو وکړي که نه، چې ته خو وکړي که نه، ته آخري بیر کله مقبرې ته تللی، ته ما ته دا وایي چې د فلاني په جنازه کې وم. کیدی شي زه په دې کې غلط نه یم، کیدی شي د فلاني جنازې نه په بدل تلی، خپل به دی و ستا هغې له راغلی و، یا امید دی چې ستا هغې له به راشي بیا خپلوانې، کیدی شي. ته آخري پیر ځان له رښتینی جواب ورکړه، د الله د یرې نه کله ته مقبرې ته تللی. ته چې ته د قبر په غاړه باندې ولاړ یې دا زما کور دی که نه، صرف د خپل کور نه تاویږه را تاویږه او ګورې ورته ماشاءالله او دا ځای داسې او دا داسې، هسې چې هغه طرف ته خو هم زه چکر لګوه که نه، کله ناکله ځئ دې مقبرو ته کله ناکله.